افغانستان سره لوبه اسانه نه ګڼو. سلام و مینه ګرانو دوستانو، وخت مو بخیر. د ویډیو د مخه زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د انګلند کپټان له افغانستان سره تر لوبې یو ورځ مخکې ویل چې افغانستان لا هم په دغو سیالیو کې د لوبو د ګټلو چانس لري. هغه د مانچسټر په اولټرافورډ میدان کې چې د سې شنبې په ورځ 18 جون افغانستان پکې له انګلند سره لوبه لري، خبري کانفرنس کې ویل چې افغانستان یوه غښتلې لوبډله ده. هغه ویل ما مخکې هم ویلي دي چې افغانستان په دغه سیالیو کې لوبې ګټلی شي، چې لا یې کومه نه ده ګټلې. دا کار لوبې سختوي. هغه د افغانستان بالران وستایل او ویل چې له افغانستان سره لوبه اسانه نه ګڼي. د ښاغلي مورګل نه کانفرنس وروسته افغان کپټن ګلبدین نایب هم ویل چې لا هم د لوبو د ګټلو تمه لري. ورو توپ اچوونکی د افغانستان قوت دی، خو په خبره یې لا ورسره بخت یاري نه ده کړې. هغه ویل چې د اولټرافورډ په میدان کې ورو توپ تاویږي او هیله لرو چې د افغانستان ورو بالران ښه نتیجه ورکړي. افغانستان تر دې دمه خپلې 4 لوبې لري او دا یې 5مه ده. دغې لوبې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني هم راځي. لوبغاړي وایي چې د ولسمشر راتګ به د هغوی مورال لوړ کړي. مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکته. د لا نورو او ښایسته معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله